سلامونه، وخت مو په خیر. له 200 کلن ځنډ وروسته ولسمشر غني د کمال خان بند پرانیسته. دغه بند د 52 میلیونو متر مکعبه اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 1,04,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. ملګري ملتونه وایي افغان وژنه باید پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لیونز ویلي چې د جګړې کې لوري باید د سولې خبرو کې پرمختګ وکړي ترڅو شته ستونزې حل شي. د استانبول غونډه کې ولسمشر غني نوې طرحه وړاندې کوي. د معلوماتو له مخې په دغه طرحه کې ولسمشر انتقالي حکومت رد کړی او په راتلونکو 6 میاشتو کې یې د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي د افغانستان په اړه د استانبول غونډه به د بن ناستې په څیر وي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي په یاده ناسته کې بیا د افغانستان په اړه مهمې او بنسټیزې پریکړې وشي. بصیره رسولي د فاطمه عزیز پر ځای ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وټاکل شوه. فاطمه عزیز څو ورځې وړاندې د ورپېکې ناروغۍ له امله وفات شوه.